په لباس خر ته پرتوګ ور واغونده خرم سړی شو، ټوپایت خر ته ور په سر کا خرم سړی شو. په ټوپو په لباس څوک نه سړی کیږي، سړی کیږي هغه چې د چا زندگی د جناب محمد رسول الله په نقش قدم باندې سړی کیږي. هغه مونږ مليانو کې دا کمزوري ده. مونږ غریب سړی بیړه تباشي په منځونو کولو مونږ ته د سړی زوی نه ښکاري. معتبر کال کې د اختر په ورځ چرته راشي، دی خو کال کالیز دی که نه، کالیز دی، کال کې راشي په خیر په خیر مولانا ته اختر دی مبارک شه، په خیر په خیر تاسو خیږي. دام شکر دی چې اختر په ورځ منزله خو راځي که نه. ما ته وګورئ، دام شکر دی چې اختر مونځ ته خو کم از کم انا لله و ته په دې څنګه شکر وباسې چې ټول کال د فرض مونځ نه دی کړی او د اختر واجب مونځ ته راغی که د اختر مونځ چا ونم کو نو پې نه کافر کیږي، او فر مونځ چې قصدن یو قضا کو نو پې کافر کیږي. فرض مونځ به نه کوي تراوله شیطانت له به جومات نه راشي. خیالم راغی بیا چې کوم جومات کې حافظ ولاړي اوږدې تراویح ټول به تختي لن امریکنی انجن ملا به صحیح کوي چې زر تراویح خلاصېږي. دا سړیتوب والکانو زما دې په خدای باندې قسم وي که په دنیا کې تاسو د خدای قرآن اورېدو ته اوزګار نه یئ نو په قیامت کې بس تاسو بخنې تم خدای اوزګار نه وي. ته به وایې چې یا الله زه مسلمان یم نو الله به ورته وایي چې ته هغه مسلمان یې چې اذان به دې واورېدو جومات ته به نه تلې، چرته به چې زما کتاب لستی کېدو نو بل جومات ته به دې منډې والې چې زر خلاص شم. نو که زما د قرآن نه په دې تښتېدی که څه بل کار کې مصروف یې بیا هم خیر دی، نو د حجرې ګپو دپاره دې ځان زه روزګارولو چې ته په دنیا کې زما قرآن اورېدو ته اوزګار نه وې نو دا د قیامت ورځ د زه ستا بخنې ته مزګار نه یمه. په خوړ کې سیلاب هغه سړی وړي چې ودی چې ویښي او خوړ پې راشي او طرف ته تې منډه کي ځان تې بچ. عزیزانو نن تاسو د کوواټ یا دا څه نام دی د دې کلي نصرت خیلو خلق زه ګرموم نه، ټول پاکستان مسلمانان سیلاب وړي دي په باب د دین کې، د ټول ملک مسلمانان سیلاب وړي دي، هر څه له تکړه دي سیوا د دین نه، هر یو کار ډېر په شوق کوي سیوا د دین. که تاسو وایئ چې دا د سیرت جلسه د مونږ وله راغلي یو نو د سیرت جلسې ته راتلل کمال نه دی بلکې صورت او سیرت د رسول جوړول چې دي دا کمال. تس جلسې ته خو باسې په دې لاره څوک تېرېږي او بدري یا به کینی پکې دا کمال نه دی. سو پورې چې صورت او سیرت د رسول نه یې جوړ کړی تر هغې پورې مسلمان کېدی نشي. نو ما عرض کولو چې دا ټول ملک سیلاب وړی. تاسو وګورئ موجوده برسر اقتدار طبقه څه چغې شروع کړي دي، اسلام 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 اسلام، دا دی راغی او را روان دی او که خیری پې د خدای یو که نه جي. اوس حیران یم چې د کوم طرف نه را روان دی او کله به را رسي. پیاده را روان دی یعنی په خپله خو امریکې ته هم په 2 غنټو کې ځان رسې او اسلام دی په 15 کاله کې راونه رسولو پاکستان ته. 14,000 میل نندلې او سبا امریکا کې او د اسلام 15 کاله وشو شپږ چې تر اوسه لا نه دی را رسېدلی. یوه اوس په دې تاسو څه پوهېږئ چې دوی کوم کمیشن کینولی دی، اسلامي نظریاتي کونسل دی که څه شی ورته وایي، دوی قرآن او حدیث ناتمام دي چې دوی اوس تماموي. ما ته ګورئ او پټکیواله دیخوا څه چل شوی دی. زه د کم ځای نه تاسو ته راغلی یم او تاسو کله چېرته ګورئ کله چېرته ګورئ. دیخوا ګورئ دیخوا او چشم من در چشم تو چشمان تو جای دیگر ما تماشای تو کردم تو تماشای دیگر. زه تاسو ته ګورم او تاسو عام طور باندې دا شیخان چې دي د خدای ساده دی بالکل په خبره نه پوهېږي، ناستي سرم خوځوي خو که دې جومات نه بار دی ته تپوس وکړو چې څه ووایي خدای به پوه پې نه شو خو ډېر خدای لګیا و نو خدای ته ګورئ عقل به کله زده کوئ خدای بندګان. او توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ. توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ.
مونږ سپینګری شو، نه عاقلان شو، نه بالغان شو، ما سه نه بالغ ګریم پرېخي دي، منځونه کوي، ښه کارونه کوي، په خبره ځان پوهوه. مسلمان یوازې دې ته نه وایي چې هغه به تسبیح ورسره وي، منځونه به کوي. مسلمان دې ته م وایي چې د غذا په وخت کې به غازي وي، د منډې په وخت کې به سپایي وي، د مړي اوچتولو په وخت کې به مزدور وي، د سیاست په وخت کې به د ټاپ سیاستدان وي. تاسو هغه ښځې نه وشرمېږئ چې نن په اخبار کې فوټو راغلی دی، د روس یو جنۍ ده، 7 میاشتې پاس په خلا کې تېرې کړي. پاکستان زه خو چې د پاکستان نوم اورمه کرکه راځي، کرکه. دوی امریکا راکټ اسمان ته والوځي، دوی په پردو غلو ټیزونه اچي. صفت دلته دا پاکستانیان غټ سری کوي، امریکای خو راکټ والوځولو که نه. او جي دومره موده روس راکټ ولت، نو غل دومره سوټه غول چې د امریکای کړي دی او ټیزونه پې تاسو اچوئ. تاسو څه والوځول؟ تاسو څه والوځول؟ اسلام کې خو قانون دا دی چې تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. د اسلام قانون خدا دی چې وړاندې کوم نیکان تیر شوي دي، د هغوی د عمل تپوس به تاسو نه کېږي او ستاسو به هغې نه کېږي. هغې له د هغې عمل او تاسو له ستاسو عمل. یو سړي غور نیکه چېرته بزرګ او نیک تیر شوی او نوسی چې دی په خرو سورېږي، وایي یاره دا میا دی. میا څه مطلب شو؟ میا څه معنی؟ د نیکانو اولاد دی، دا موږ د بدانو اولاد یو چې دا د نیکانو اولاد دی. که دا د میا صاحب نوسی دی، زه د آدم علیه السلام نوسی یم. تاسو پوه شئ په خبره؟ بنده عشق شدید ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نے وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. تپوس به د پلار او د مور نکی. نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبرو او زوی کافرو. یا الله زوی می غر کیږي، الله ورته انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح. دا د استاد زوی نه دی چې د عمل ستا په شان. زوی به د پلار په نیکۍ نه خلاصېږي او پلار به د زوی په نیکۍ نه. ای خیال است و محال است و جنون. دا یو بل لیونتوب دی چې په مونږ کې راسي. دیو جنا سوچ وکړئ. تسبیح منځونه دا ډېر ښه کار. وای تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي، لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي، لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. ولې که رسول الله صلی الله علیه وسلم مرد میدان مجاهد و هغې نه رستو مرد میدان مجاهد ابو بکر و عمر و عثمان و علی و دغه زمونږ دین دی. دې نه سوا بله لار خدای ته تلې نه ده. دغه لار به اختیاروئ. ته به هله مسلمان خبره واورئ. جنت او دوزخ. جنت یو لالچ دی چې قرآن درکړی دی چې پکې به دای 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 دای. جهنم یو عظیم قهر مظهر دی د پروردگار عالم. بنیادی شی بل دی. بنیادی شی دا دی چې ته عاشق او خدای معشوقه ده. دې خبره پوهېږئ؟ نو مقصود به ذات شی به ستا په زندګۍ چې بیا د معشوقې رضا لټول وي. نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش، نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش، وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے. خیال امرا گئے جی. نو عرض میں داؤ چھ مقصود بے ذات شے آدم محبوب رضا دا اس تب سکے تب لیوانے تدے سراک بزے دکان تبناستے موچی توب بکے دفتر کے بابو بے لکل بکے. ہاں 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 یار دغه وخت کې معشوقې سره رابطه څنګه ساتم؟ دې وخت کې ساتلی کېږي. دست بکار و دل بیار. کېدی نشي؟ دست بکار و دل بیار. لاس به دې کار کې اختی او زړه به د یار سره خبرې کوي. کېدی شي؟ لاس کې کار هم کوه او الله الله الله. دا هغه ورځ ما ته چا تسبیح راکړي. دا ما عجیب کې ایښي دي هسې کله کله داسې وګورم. نو زه وایم چې په دنیا د خدای کې بله وظیفه هم شته سوا د دې نه چې الله الله الله. څوک چې په چا میني نو د خپلې معشوقې د ذکر نه بله وظیفه هم چېرته وي؟ خبره کوه صوفي صاحب. دا سر باندې نکځي ولې مګلي؟ نه نه خیر دا شوقونه دي د چا څه شوقي د چا.
عزیزانو وقت کې دی په دنیا د خدای کې لویه مزه او خوند د دې نه بل څه شي کې دی چې سړی شپه ورځ وایي چې الله 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 الله. جاوید خو درنه نورې وعدې واغستې او وعدې په خپل ځای ټیک دي د سره کوي. نن خدای سره دا وعده وکړي چې یا الله د ضرورت نه سیوا به بله خبره نه کوم، نورې خبرې به مې صرف دایي چې الله الله الله. مجنون جوړ کوي ځان نه، په ګوته په دې ځمکه لګیا دی لا اله لا اله لا اله. هلکه دا څه کوي؟ ورته وایي مشق نام لیلا میں کنم، مشق نام لیلا میں کنم، د لیلا د نامې مشکو ما چرانه چرته هیره نشي. په دې څه کېږي؟ په دې څه کېږي؟ ورته وایي دا ماتم پته ده چې په دې څه نه کېږي، لیکن خاطر خود را تسلا میں دې هم جو تخت خط پہ نبوہ مشق نام لیلا میں کنم. حدیث سکیگی وہ خاطر خود را تسلا میں دے ہم. پڑھ اللہ کی تسلی ورکا کپ مجازی عشق کے مجنون د لیلا نم په شګو کې لیکي او الله په تسلی ورکي. نو خدای خو محبوب حقیقی دی کنه. لیلا یو انسان او پیدا کړی خدای و، نو یو انسان چې داغه حسن داسي چې سړی لیونی کی، نو دغه حسن چې چا پیدا کړی دی چې اب څنګه چې سړی باندې لیونی کی، بیا دا حسن چې نن دی سبا بنئ، نن دی او سبا بنئ، او هغه حسن چې ابد الاباد د پاره په یو حال. امام ترمذی رحمت الله علیه یو باب قائم کړی دی په ترمذی کې، باب السوق فی الجنه. جنت کې به یو بازار لګي، دا جنتیان به راګرځي ها ها. الله ورته خوشحال شوي یا الله ډېر نور څه غواړئ؟ وایي حاجت نشته، وایي یو شی پاتې دی. نو ملایکو ته به وایي زما او د دې جنتیانو منځ کې دا حجاب چې دی دا لرې کوي. نو د اهل جنت او د الله منځ کې حجاب به لرې شي، چې لرې شي دا جنتیان به خدای ته وګوري. قرآن کې راغلي دي وجوه یومئذ ناظرة، وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة. ډېر مخونه به په دغه ورځ تازه وي او خدای ته به ګوري. ووجوه یومئذ باصرة تظن ان یفعل بها فاقرة. ډېر مخونه به په دغه ورځ باندې خړ وي او دا به یقین وي چې اوس باغه معامله ما سره وشي چې د ملا ډوکی را تمات کی. دیدار بوش اهل جنت به ټول بیوش. نو پروردگار ته به التجا وکړي چې پروردگارا دا ټول جنتونه دا ټول نعمتونه خدایا دا ارڅ قربان دي، خو چې دا مزه یو ځلې بیا. نو مقصود به ذات شی جنت نه دی، مقصود به ذات شی نعمتونه نه دي، مقصود به ذات شی د عاشق په ژوند کې د محبوب دیدار. دې خبره پوهیږي؟ مقصود به ذات شی. تاسو به دا وایئ چې خدا مونږ بل کار به نه کوو، خدا محبوب به ګورو، کله ګورو به کله. دغسې تاسو غوندې یو بزرګو نیمه شپه ده لګیا دی الله 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 الله. درګانه جذبه کې راغی وی یا الله زه هر وخت وایم چې الله الله الله، او تا یو ورځ مو نه وایي چې زما بنده زه دایمه. تو خو مو وایه یو ځل چې زه دایم کړ. آواز ورته وشو چې گفت الله تو لبیک ماست، گفت الله تو لبیک ماست، وی نیاز و شور و دردت پیک ماست. او بزرگان غصه کې ولې داستا الله چې کوم دی دا زما لبیک دی. نیمه شپه د ټوله دنیا او د پرته ده او تا الله الله کوي. که زه درته حاضر ولاړ نه وی، زه در سره نه وی، نو تعالی مې دا توفیق نه وی درکړی، تا به الله څنګه ویلی؟ عزیزانو نور هېڅ نشته، دا ټول فضول دی، دا وهم دی. که دی نو صرف الله دی. هغه ذات دی چې چا په دنیا کې ته پاللی، چا د مور په خېټه کې ته جوړ کړی،
کم به قبر تعالی جوړي او کم به قیامت تعالی جوړي او کم به جنت تعالی بل څوک خزا دې دا دنیا کې کور تعالی جوړ کړی دی اوم کده غټله خدا کې ني بیړه دې غر کړ بچی دي د لړمې د بچو غوندې پتا اختی تا خوري 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 چې سو پورې مردار نه کنه جی رور دې ادي مال لغلی پلار دې کسره ورکول دعا درته کوي کې ني کافر کوي دې ورپس دا ټول وهم دې قربان دا هغه ذات نه چې چاته د نیست نه هست کړي د عدم نه موجود کړي بیا په دې عدم کې او په قیامت کې به بیا را پیدا کی او ځان ته ودی ودري خبره دا ده ته بادشاہ وینځوا ټول ورځ به خدمت وکړو د شپې به په یخو به داسو کو نیت به تړلو 15 سپاری به یو رکعت کې ویلو 15 بل رکعت سار بانګ مال بچ کېده من الجنه والناس به کې 2 رکعاتو کې به قران ختم به کې په سجده به پرې وتا چې الله ته په ما ماینه خدای استا ما سره ډېر مینا ده بادشاہ چرته را پاسې دلو بونګار واورې د چکوټې سره وغ کې خدای دا چې وی چې الله ته په ما ماینه بادشاہ په دروازه لري کوي بے وقوفه دسه مو آیا چې خدای ته په ما ماینه دسه وای چې خدای ز پتا ماینه هغه ورته ز بے وقوف ته زه د ورځې ستانه او کرم د شپې څه کوي چې زما او زما د محبوب منځ کې رااله ز خپل کار کوا کا په ما ماین نه وې طالب بادشاہي درکړې او ټول شپه ود پروته کا په ما ماین نه وې د ورځې مستا په خدمت کې زړه وچوي او د شپې میزان ته ودرې د خپل کتاب د تلاوت توفیق په نفل کې کا په ما ماین نه دا توفیق به مال راکړي عزیزانو هغه وخت کې پوښه چې خدای پتا ماین دې چې تازان ته ودرې تازان ته په سجده وغورځي تازان ته په جړات یو وخه چې د شپې را پاسې دي او یو وخه د الله د پاره د سترګې نه توي شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابد الاباد د پاره په دې سترګو جهنم حرام دی یو وخه کوم سترګې چې د شپې خدای ته وجاړي ابد الاباد د پاره په جهنم حرام زما عزیزانو نور څه شي دی په دې کائنات کده نو صرف د خدای ذات او بیا خدای په خپل خدای کې کومه مهرباني چې په جناب محمد رسول الله کړی دا دای بیا په بل چانه ده کومه پرزوینه چې او داغه ژوند څنګه زندگی څه وا عرفات په میدان کې ولاړ دي صحابه ته تقریر کوي چې صحابه هغه وخت کې به تاسو څه کوئ چې حیا به د خلقو نه لاړ شي حیا به پچا کې پاتې نه پلار به د زوی حیا نه کوي مور به د لور نه کوي رور به د رور نه کوي امی به د مولا نه کوي حیا به لاړ شي د یو ټکي باندې سوچ سره وکړه زمون ملکی لیول باندې حیا لاړ ظلمه لک به بربنده خزه به ځان سره روانه کوي دنیا به ورته ګوري داسې لپټه به ور په سر کړي چې دنیا به په تماشای او په لار رواني خبرې کوي دی الک له بدا حیا نه وردی چې د عزیزان تربوران قوم خلق ټول راته ګوري او زه خزه سره بربند روان تاسو د خدای کم عقل یې دا واوري چې سرمایدار او مالدار سړی ته ټوکرای ټوکرای مکیږي تاسو چې د خان نوم ورو یاسي ورته د تخنیږي خیال ماغه جی مالدار سړی تاسو داسې نینی چینی کیږي پروم کې نه غلی دست بکار او دل بیار باندې عملو کوي ابست عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي دنیا بچي او د دې د خلق بچي قسم په خدای دې خدای دې ما په دې نه ګناګاري زه چې دوی ته ګورم دوی پورې سرونه نشته کانی ور پورې تړي د سړی بچي هغه چې کارونه د سړی توپ